د یوې تخمیني څېړنې پر اساس تر دا مهاله شاوخوا 10,000 جګړې د انساني تاریخ په کتابچه کې ثبت سي. هره جګړه د ځان سره ډېرې نادرې ناویلې خبرې او کیسې لري چې هیڅ ویل سوي او لیکل سوي نه دي. مګر سویتلانا الیکسویچ هغه لیکواله ده چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د ښځینه جنګیالیو او د جګړې په لیک کې د نورو کارکوونکو د خولې کیسې راغونډې کړي دي. د جګړې هغه پټ رازونه او تیاره کنجونه روښانه کړي چې په اورېدو یې سد له سره راولي. له نیکه مرغه دا کتاب تازه پښتو ته ژباړل سوی. ښاغلی جوار فراز د دې کتاب ژباړونکی دی او د دې کتاب نوم د جګړې ناښځینه څېره ده. نن به د ښاغلي فراز سره د هغه د همدې ژباړې په اړه لنډ مجلس ولرو. راته ستړي مه سئ، زه احمد شاه پاڅون یم. فراز صاحب ښه راغلاست. ستاسو د نوې ژباړې مبارکي درته وایم په دې هیله چې ښه ولوستل سي او ډېر ولوستل سي. راته ووایاست چې د جګړې ناښځینه څېره کتاب څنګه یو کتاب دی؟ مننه، خدای دې ښه ښادۍ درولي. دا نو ښه کتاب دی، هدف معلومه ده ښه کتاب دی، په دې خاطر مې ترجمه کړی هم دی. نو دا نه پوهېږم چې تاسې د هدف مو د دې شکل منظور مې دا و چې مثلا زموږ اورېدونکي چې کله واوري چې مثلا د جګړې ناښځینه څېره او پر فیسبوک باندې هم ډېر وستایل سو، وکتل سو، خلکو لیکنې ورباندې وکړلې، دوی سره ممکن اوس هم دا خبره ګونګی چې دا څنګه کتاب دی، دې ارزښت په څه شي کې دی؟ بله، دا لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي په نامه کې هم جګړه شته. بله. او بیا د جګړې تر څنګ مثلا څېره ده چې هغه ناښځینه څېره ده. د جګړې یو څېره ده، یو بله بدله څېره ده او دا پر جنګ باندې لیکل سوی دی. تر څو چې مطلب هر کتاب د یو لنډ ټایټل یا سرلیک څخه څوک نشي معلومولی چې مطلب په دې کتاب کې به څه طبعا سړی باید ورننوځي. خو په لنډ ډول دا د دوهمې نړیوالې جګړې د روسانو د خوا څخه د ښځینه عسکرو د ګډونوالو، د ځینو ګډونوالو البته تقریبا 15 لکه ښځو په دغه جګړه کې د روسانو د خوا څخه ګډون کړی دی، چې هغه هم عسکرانې وي، هم دوبیانې وي او هم مطلب اشپزانې وي، بیخي په مختلفو دندو کې، او خپل سنایپران یعنی د خطرناکې څېرې څخه رانیولې، بیا تر دغه عادي لکه کالي پرېوللو، ډوډۍ پخول، تر دغه پورې دوی برخه اخیستې ده. د یو څو څخه تقریبا چې 200 تنې کېږي، په دغو سره سویتلانا غږېدلې ده، کوښښ یې کړی دی چې دوی بېرته په اروایي او په ذهني ډول باندې هغه وخت ستنې کړي چې دوی په هغه صحنه کې قرار درلودی او تر ټولو بارزه صحنه وه. د هغوی اوږده جګړه او 4 کاله دوام وکړي او تر ټولو هغه ډېره متاثرونکې صحنې ته دوی ستنې کړي ذهنا او روحا، او بیا دوی راوژغي د هغه ځای څخه. نو دا خاطرو کتاب دی، د جنګي خاطرو د دغو ښځو. او دوهمه نړیواله جګړه د یوې روسي ښځې په مختلفو رولونو کې د یوې روسي ښځې د ژبې څخه بیانوي. بالکل. فراز صاحب پر جګړه باندې که موږ چیرې وګورو ډېر زیات کتابونه لیکل سوي دي. څنګه مو دغه کتاب ته ورپام سو یا ولې مو د هغو کتابو له منځه دغه کتاب غوره کوي؟ ځانګړنه د دې کتاب په څه شي کې ومو لوستی، متاثره یې کړلاست، که ګرځېداست په داسې یو کتاب پسې چې هغه دغسې یو کیفیت و، یو ډول ولري؟ یو خو دا دغه دی، یو دا چې مطلب اول باید دا واضح شي چې صحیح د کتابونو به ډېر لیکل سوي په جګړه باندې، خو ټول طبعا ما نه دي ویلي. یو سړی یعنی کتابونه بې حده زیات دي او موضوعات بې حده زیات دي، ژانرونه بې حده زیات دي. دا پر جګړه باندې لیکل سوي کتابونه هم بیخي ډېر دي، دا څوک نشي ویلی ټوله. نو ما ټوله نه دي ویلي. یو څه چې مې ویلي دي د هغو په منځ کې یو دی چې د بیخي یعنی بارز یو بارز شکل یې اخیستی دي، یعنی ځان یې ښکاره کړی دي، ځان یې په ما باندې منلی دی او ترجمه کړی دی. زما خپله داسې خاصیت دی چې زه هر کتاب چې ما ترجمه کړی دی، ما د ده په باره کې هېڅ تصمیم نه درلودی چې دا کتاب زه ترجمه کړم، او نو طبعا زه پسې ګرځېدلی هم نه یم. یعنی هغه کتابونه ما نه دي انتخاب کړي، بلکې کتابونه په ما ځان انتخاب کړی دي. نو دا هم د یو د هغو کتابو څخه چې په ما باندې ځان انتخاب کړي.
ما ولوستی. یو وخت زه چې دلته تازه سویډن ته راغلی وم په کتابخانه کې مې ولید تصویر مې خوښ شو او دا ټایټل چې مې ولید دا ټایټل یې ډېر ښه راباندې ولګېدی. بس دغونه سویډني مې زده وه لکه دا ټایټل نو هغه ډېر خوند یې راکړی. نو ویل مې چې داسې یو ډول نه پوهېږم چې ولې ما ته داسې معلوم شو لکه دا چې یو ډول دغه یو د لوستلو وړ کتاب وي. نو بیا چې زه په دې ژبه باندې یو څه مې دغه شولم یو څه پر برلاسي شولم نو دا کتاب بیا ووایه. بیا مې په انګلیسي کې هم راسره ووایه ورسره دغه راسره و. نو دا داسې یو کتاب و چې زه پر یعنې د سریزې ښه بیخي په یو بېل انداز کې دغه په باره کې د دې په باره کې ویل کېږي چې نوبل جایزه د سویتلانا ورکوله د څو دلایلو څخه یو بارز او د ټولو عمده دلیل دا و چې د یو نوی ژانر جوړ کړی. دا د یو نوی ژانر مؤسسه ده او هغه څه شي بولي هغه هنري تاریخ بولي. هنري تاریخ لیکنه د دې څخه شروع شوې ده. تاریخ په دودیز ډول باندې پاچا دی، اتلان دي، عسکر دي، صوبې دي او ماتې دي، تور سپین دی. ځان نه پکښې کې ځایول دي، ځان نه ښکاره کول دي. مګر دې او په ډېره ښه ډله مطلب هغه روایتي تحقیقي ژبه باندې موږ تاسو سره بلد دې همدغه تاریخ راخستی دی. د تاریخ تر ټولو مهم اصل دا دی چې ته به نه څه ور اضافه کوې نه به څه ځینې کموې او نه به خپله تبصره پکښې کوې نه به خپل احساسات ور ځای کوې ځکه چې بیا بل شی ځین جوړېږي بیا. مګر دې د دې ځانګړنه د دې قوت په دې کې دی چې ته راولاړه شوې ده هم یې هنري کړی دی او هم یې نه څه ځینې کم کړي دي نه یې څه ور زیات کړي دي. نو د دې تاثیر بیا حده لوړ دی. د یو ډېر غمجن او د یو ډېر عالي داستان غوندې تاثیر لري. په داسې حال کې چې نه دې څه ځینې کم کړي دي او نه یې څه ور اضافه کړي دي. مطلق یې هغه شی راخستی دی. سریزی بیخي یو شاهکار دی. یعنې چې سریزی سړی ووایي سړی پوهېږي بیا څوک دا کتاب نه شي پرېښولی. نو بس دغسې یو دغه و چې یو خو ما ټول کتابونه نه دي ویلي. کوم کتابونه چې مې د هغو په منځ کې دغه کتاب زه ځان ته ورکاشف کړم. صحیح دی. او تاسو ویل چې نور کتابونه ډېر کتابونه خو طبعا یو انسان زیات نشي مطالعه کولی. څه چې مو لوستي دي د هغو په منځ کې مې چې دا کتاب انتخاب کوي د ژباړې دپاره لامل یې څه شی و؟ یعنې تا ته څه شي خوند درکوي د دې لیکوالې دغه چې تاسو یادونه وکړه د لیکلو نوی سبک یا نوی ژانر او یا که هغه د سرتیرو یا د جنګ په ډګر کې د مختلفو دندو پر مړخونکو خاطرې او یا که دا چې د هلته بیان شوي بوږنونکي پیښې او که ټول دا داسې و چې دا وایي او په دې کې ډېر کامیابه شوی هم د دغه ژانر د لیکلو دپاره یو ډېر قوي قلم او یو ډېر غټ جرأت ته اړتیا ده. بالکل یوازې قلم کافي نه دی. قلم د دې سره ډېر قوي قلم دی. یو څه داسې یو څه ثبوت یې دا دی چې نوبل جایزه یو معتبر ترینه جایزه ده په دنیا کې او بل غټ جرأت غواړي. جرأت څه شی دی؟ جرأت دا دی چې ته روایت ننګوې د اتلولۍ کیسې پر اتلولۍ باندې ته سوال کوې، ته پر دغه باندې پر مډالونو باندې سوال کوې، ته پر صوبو باندې سوال کوې، ته پر ډېرو غټو صوبو پر ډېرو مبالغوي داستانونو باندې سوال کوې. دا ډېر غټ جرأت غواړي. په تېره به د روسیې په دننه کې په روسۍ خاوره کې چې ډېره سخته دیکتاتورانه سانسور پکښې کېږي. د دې ژبه ډېره هنري ده او بل دا چې دا وایي چې وایي زه د انسان د یو ډېر کوچني انسان چې په جګړه کې داخل دی یو عسکر په توګه ځورېږي، وږی دی، زخمي دی، خپل د چا خپله مېرمنه یادېږي، د چا خپل کوچني اولادونه یادېږي چې خدای یې هیلې ته یې پرېښي بل هېڅ څوک نه لري او چا یو سپین سره بې وزلې بېغله مور پرېښې ده درشه، د چا یو ګوډه خور پاته ده چې بې له دې بل سرپرسته نه درلودله. د دغه صحنې چې دا مړه کېږي یا به خدای خبر ژوندي پاتې شي که به نه شي، زخمي ده، مرګي حال یې ده، وږې ده او خیرنه ده، په خټو لړلې ده او دم ګړۍ ده. زه اوس لا متاثره کړم بخښنه غواړم. دښمنان ورسره نږدې کېږي. نو د دغه کوچني انسان ته دا ور نږدې شوې ده، هغه باندې تمرکز کړی دی او هغه یې په یو ډېر هنري انداز باندې بیان کړی دی او دا یې په داسې حال کې کړی دی چې دغه عسکره چې اوس پر دې باندې تقریبا 50 کاله 40 کاله د جنګ تېر شوي دي، دا اوس سپین سره ده.
دا په ډېر تکلیف باندې، په ډېر زحمت باندې، په ډېرو هڅو باندې، په ډېرو چل ول باندې دا په اوس کې بیرته ستنه کړې ده هغې ذهنیته او هغسې متاثره کړې ده او بیا راغږولې ده. دا وایي دې کار به کله کله زما څخه 2 ورځې کله کله 3 ورځې راڅخه ونیولې. په دغه وخت کې به ما د دې سره د کور کارونه هم کوله، ما به د دې سره مرستې هم کولې، ما به د دې کوچنیان هم ورېمنوله، ما به د دې سره کالي کټوله، ما به د دې سره نورې بې معنا اضافه خبرونه خبرې هم کولې، چې دا په یو رقم بېرته هغه احساساتو ته ستنه کړمه چې درواغ په پښه کې رانه شي، مبالغه ونه شي، نه لاسوهنه پکښې ونه شي، ځکه زه یو ډېر غټ مسؤلیت پر غوږ باندې لرم. نو په دې حال کې به 2-3 فیصد ډکې شولې د اضافه بابولانو څخه. دې به د 2-3 فیصد څخه یو پاراګراف یا 2-3 پاراګراف راخلي. نو دا یو بې حده دغه غټ زحمت و، یو غټه پروسه و، یو غټه پروژه وه. 4 کاله وخت یې ونیوی، 16 ښارونو ته دې سفرونه وکړله، 200 ښځې راوژغولې، 4 کال دا بیخي زیات وخت و. په زرهاو پاڼې تورې کړلې، په 100 فیصد ډکې کړلې، وایې اورېدلې، ویې لوستلې یادښتونه. نو د دې یو غټ تاثیر یې بیا سړی چې یو دونه زحمت پر یو شي باندې وکاږي. نو دغه وجه وه چې مطلب زه دغه ژبې او دغه رښتینولي او د دغه کوچني انسان ته نږدې کېدل په یو دونه خطرناکه، حساسه او عاطفي صحنه کې ده ته نږدې کېدل او ده سره رغېدل، بې له دې چې کومندان په دې کې مداخله ولري، بې له دې چې مډال اخیستونکي په دې کې، بې له دې چې پاچا، بې له دې چې ځیرک وزیر په دې کې داخلي سانسوري کې، بې له دې چې په دې کې مطلب پارلمان داخلي یو بین سانسور سره د ښځې طرف نه د دې ځان ته تاثیر یې زه بار بار ژړولی. رښتیا هم دا ډېر سخت کار دی او ډېر حوصلې ته اړتیا لري. رښتیا هم یو ځانګړی او بیل کار دی چې دا ترسره شوی دی. ښه، تاسو دا کتاب وژباړئ، طبعا چې دا غوښن کتاب دی، شاوخوا 300 یا 400 صفحو ته رسیږي. نو بیا ما ولیدل چې دا تاسو اعلان وکړئ چې هر څوک یې ناشر کې خپروي، زه حق الزحمه نه غواړم، همداسې ورکوم. ولې موږ دا کار وکړ؟ څوک ناظرېدل دې دپاره چې تاسو ته حق الزحمه درکړي، ځکه دا ستاسو حق و. او سره دې چې په هېواد کې مثلا حالات هم خراب و، ښایي لامل به دا و که څنګه که بل لامل و؟ بالکل دغه یو تاسو ته چې دا ما چې دا کتابونه ترجمه کړي چې پر یو باندې ما کوم زحمت نه درکړي یو روپۍ بس ټوله دغه شروع مو د دغه ملګرو د فرهنګ پالو ملګرو د مرستو د کومکونو د بوسپنل څخه کړې ده. د سروش کې کور ودان چې یو غټ جرأت یې وکړي، یو نوښت یې وکړي، یو دغه خپرندوی ټولنه یې خلاصه کړله او ما تقریبا 90% دغه ترجمې دي ګرته د چاپ کړي دي. نو بس دا کار وکړم، بس دغسې خواخوږو ملګرو لکه دغه ورکنه مې چې ما څه کوشش وکړي چې د دې ته قانع کړم چې د نوم واخلم، حاضر نه شو، پورې ودان خدای اجرونه ورکړي. د دغسې ملګرو څخه په بسپنه په مرسته باندې دا کار شروع شو، کاروان روان دی. یعنې ما خپله حق الزحمه د اول سره نه ده اخیستې، خو دا کتاب بیا د دا کتاب د چاپ د وخت یوه ځانګړنه دا وه چې تاسو مې اشاره ورته وکړه چې انقلاب راغی، یو غیر متوقع حالت و، یو ارڅه مطلب باد یې وړله، یو غټ توپان راوالوتی، اقتصاد یې تر دې حده پورې ځانمن کړي چې خلک د یوې وچې ګولې په ارمان باندې یعنې په میلیونو انسانان کښېناستله. مخکې غربت و، دا غربت بیخي عام شو، بیخي ډېر شو. اچا چې کار درلود یو ګوله پیدا کوله، هغه یې هم وځپله، هغه یې هم دغه د پولي ټک ته په اصطلاح کښېنوله. نو په دغسې وخت کې د کتاب چاپول، د کتاب د چاپ لپاره پیسې پیدا کول او بیا زموږ ستاسې د کتاب څخه د کتاب د لوستنې د مطالعې څخه په لیرې ټولنه کې چې مطلب ډېر کم خلک دي چې وایي په داسې یو وخت کې د یو کتاب لپاره پیسې پیدا کول او یا بیا وروسته بیا مطلب پر هغه باندې شرطونه او بارونه ایښودل، هغه زما په ګمان بیخي د منطق څخه لیرې کار دی او اوس هم دی. نو په دا خاطر باندې چې دغه انقلاب او بل هغه زما چې دا کوم پروسه ده چې تکرارا چې ما کوم زمانه ده اخیستې، ما صرف د خپل دغه ژباړې او دغه ادب او د دې ډګر سره د مینې په خاطر باندې، د خپلې ژبې سره د مینې په خاطر باندې هغه کتابونه چې ما ویلي چې زه تر ټولو ډېر متاثره کړی یم، په ما باندې ځان انتخاب کړی دی. خو نو ډېر به وه څه چې بیخي بارز وه، هغه مې راخیستي دي، ترجمه کړي دي، امکانات مې ورته پیدا کړي دي، د ملګرو په مرسته باندې طبعا هغه چاپ شوي دي. نو دا هم د هغه لړۍ یو کړی وه په یو ډېر استثنایي حالت کې. بالکل په زړه پورې او
په دې هیله باندې چې تاسو یې معنوي مکافات حتما ترلاسه کړئ. یو پوښتنه چې اوس مې ذهن ته راغله دا ده چې څومره وخت درڅه ونیوی دی دې کتاب ژباړې؟ دې کتاب ترجمې زما څخه داسې سنی ډېر اوږد وخت نه دی نیولی او نه په بیخي کم وخت ترجمه شوی دی. هېر نه دی په دغه منځ کې په دغه پای کې بیا یو تراژیدي پېښه شوله کورنۍ هغې مطلب ډېر سره دغه کړلم د خپل طبیعي ژوندني مسره یې واړولم نو هغه هم سره یو غټه ډکه ورکړله خو په هغه وخت کې کار ډېر تقریبا پای ته رسېدلی و لږ پاته و نو دا څو میاشتې وخت یې ونیو نه پوهېږم چې څو میاشتې وخت خو کېدای شي ترې یو کال یې کم وخت هغه په داسې حالت کې چې دغه راغله دا تراژیدي راغله زه ډېر تېر ذهني او فزیکي لحاظ او بالکل. فراز صاحب فکر کوئ که چیرې دا کتاب په پښتو ټولنه کې دلته په افغانستان کې یا د نورو پښتنو له خوا څخه په پراخه پیمانه باندې ولوستل سي لوستونکي ولري څه فکر کوئ د جګړې په وړاندې به د ذهنیت په تغییر کې رول ولري؟ والله دا ډېره سخته پوښتنه ده دا ډېر غټ څېړنو کېدای شي ستاسو سره همدغه ارمان او هیله وي یا په دې ارمان باندې په دې هیله مو دا کار کړی وي چې لږ تر لږه د جګړې په وړاندې هغه ذهنیت چې اوس موجود وي هغه لږ تر لږه یو څه تغییر سي یو څه پوه سي نرم سي خلک د جګړې په اصلي څېره او په اصلي واقعیتونو باندې پوه سي. ما په خپل یاداشت کې دغه یادونه کړې ده چې شک نشته چې دا کتاب سړی داسې نه کوي چې مطلب زه نور کتابونه متاثره کړی یم مګر دا چې د هغو منفي اغېز مې سنجولی دي او د خپلې ټولنې سره مې په دغه باندې په هغه ټچ کړی دی ورسره وصل کړی مې دي د هغه موضوع د هغه محتوا او زما د ټولنې روح او اړتیاوې دا چې مې سره پرتله کړي دي یو غیر مناسب شی راته معلوم شوی نو بیخي درته په داسې حال کې چې زه شخصا زما ذوق او زه ډېر متاثره کړی نو دا هم په همدغه دا هم تر دغه لابراتوار تېر شوی دی شک نشته ما په خپله سریزه کې یادونه هم کړې دا مشخصا ستاسو شتون ته چې دا څه تاثیر به ولري یا تاثیر به وکړي نه به وکړي دا ډېرې ډاټا ته ضرورت شته چې مطلب باید وي چې کوم کتابونه تاثیر کړی دي څنګه کتابونه د زموږ تاثیرات ټولنه څنګه بدلوي کوم فکټورونه کوم عوامل مثلا په کوم اړخونو کې تغیرات په شان راولي هغه خو موږ نه لرو هغه زما سره صرف یو هیله ده چې خدای دې وکړي داسې وشي او بل ځکه چې دا د جنګ څخه یو نفرتنامه ده په لنډ ډول باندې او موږ تاسې عمومي ذهنیت او روح مو د ټولنې د جنګ متاثره کړي دي امدنې ستړیو په د عین ستړیا کې زموږ د نوي نسلونه مینه ورسره لري تاسو وینئ چې مطلب د توپکانو سره عکسونه اخیستل ټکان کول ویډیو ډکول ښول دا ډېر فخر کوي خلک تعلیم یافته ځوانان دي دا کارونه کوي بې له دې چې مطلب حتی دا په ذهن کې هم نه ورګرځي چې دا بد کار دی وایي دا یو سرتېری زه ورته خپله په دا زما ستا په عمر کې څو بچاګشتۍ تېر شوي دي هره بچاګشتي هم د لکونو انسانانو ژوند یې اخیستی دي او دا لړۍ روانه ده او قهرمان سازي ده بل منفي اړخ دا دی چې په جګړه کې داخل خلک چې ډېر غټې خطاوې کړي دي د انسان ژوند یې اخیستی دي بې ګناهان یې ډېر وژلي دي هغه قهرمانان دي په پایلوچانو باندې کتابونه لیکل شوي دي بیخي غټ شوي دي دغه باندې پر چریکانو باندې کتابونه لیکل شوي دي هغه دغه چریکان دي چې 100 نفره ترور کړي دي خدای دې وکړي چې د اصل مقدسې جګړې لپاره به دوی جنګېدله خو په 100 نفره کې 10 نفره خطا ترور کړي دي د احمد پر ځای محمود وژلی دي په دې خاطر چې د شا د خوا داسې معلومېدی لکه احمد دا زما استاد د ځوانانو قهرمانان دي په ډېر غټ نامه یې یادوي په داسې حال کې چې جنګ دا رقم نه دی هغه سړی چې دغه احمد یا محمود چې د خطا کې وژلی دي د هغه کونډه چا پوښتلی ده د هغه یتیم چا په هغه وخت کې پوښتلی دي هغه دلته پوښتل شوی دی خو د یو بلې ټولنې استازی دی انسان خو یو انسان دی انسان د انساني اروا یو رقم متاثره کېږي که د روسي خور دغه زوی مړ کېږي که د افغاني زوی مړ کېږي پر مور باندې یو ډول تاثیر دی که د روسي مېرمن مري که د افغاني مېرمن هغه مېرمنه چې پر ګرانه یا هغه زوی یا اولاد خور ورور دواړه یو رقم اروایي متاثره کېږي اروا یې ځپل کېږي جنګ دواړو باندې یو رقم تاثیر کوي نو دغه دی نفرتنامه د جنګ څخه
هدف ته دا دی چې د جنګ څخه انسانان کرکه وکړي. د جنګ هغه ډېره بده څېره راښکل شوې ده، لکه مثلا فرض کړه دغه د یوه کوټه ده، په یوه سر کې یو کلکین دی چې پکښې کې ګورې بخښنه غواړم پکښې کې ګورې صفونه دي د برمه ډک صفونه دي، قهرمانان ولاړ دي، میډالونه ویشل کېږي، پاچا احساساتي وینا کوي، تر ټولو زیرک مکار وزیر دی، د هغه امرونه چلېږي، ملکه د سیاسي شطرنج چلوي، هر څه د برمه ډک دي، غټ دي، پرتمین دي. د هغه خونې په پای کې بله کړکۍ د هغې ثانیې ورته ورنږدې شوې ده، جګړه ختمه شوې ده، یو ښځه د ژاړي، ویشتل شوې ده، سودان ولاړېږي، اسمان تک تور دی، وریځې دي، شاوخوا غړمبی دی، انسانان په وینو کې لړلي دي، پښې پرېږدي، لاسونه پرېږدي. دا زما اوس مخکني تاریخونه هغه کړکۍ ته تللي دي، د بلې خوا ته چې خلاصه ده دا دغه کړکۍ ته دې سره وروسته کړي دي. نو دا زما اوس په ټولنه کې چې دا کوم کتابونه قهرمانسازي شوي دي هغه هم دغه کړکۍ څخه ورته کتلي دي، دا بلې کړکۍ څخه کتل پکار دي. دا چې په موږ کې مطلب داسې یو لیکوال نه دی پیدا شوی تر اوسه پورې یا نشته، نو دا خصوصا په بله ژبه کې خصوصا او په ډېر عالي ادبیاتو شته، په ډېر نړیوال په ډېر ښه انداز باندې شته، په بهترین انداز شته. نو باید تاثیر وکړي، پر ما تاثیر وکړي، پر یو بل تاثیر وکړي، پر بل پر ټول باید وکړي، په تاسو یې وکړي. دا یعنی دا ما ډېر خوښوي. خدای دې وکړي چې تر ټولو دغه یو کتاب لوستونکی غواړي، لوستونکی باید خلاص کړي، چې خلاص یې کړي بیا وروسته کتاب څوک نیسي، چې څوک ووایي انشاءالله تاثیر وکړي. بالکل. تاسو د کړکیو خبره وکړله، څومره مهمه ده چې زموږ افغاني لیکوالان، زموږ د 40 کلنې چې هغه یوازې د روسیې د چې 4 کاله دا جګړې دوام وکړي، موږ د تقریبا تر 40 کاله ماوړي چې هغوی لږ تر لږه د یوې کړکۍ څخه د بلې کړکۍ ته هم راواوړي، دلته هم وګوري چې دلته څه روان دي، د دې په اړه هم لیکنې وکړي. څومره مهمه دي دا دونه مهم دي لکه ډوډۍ، لکه خواړه، لکه اوبه، دا رقم مهم دي. ځکه جنگ په دې باندې نه ختمېږي چې ملامت راواخله، په زندان کې واچوه، خپل دښمن محو کړه، د منځه یوسه. دا خو دا وسوله، دا زما اوس مخته تېر شوله، دا زما اوس په تاریخ کې ثبت شوي دي. په دې باندې جنګ نه ختمېږي، جنګ په جوړجاړي باندې ختمېږي او موقت ختمېږي په جوړجاړي باندې. سره کښېني بیا وروسته بیا د تقاضاو، د خوښیو، د انتخابونو تناقض راځي، ټکر راځي، هغه بیا یو ډول بدی و ټکر و مخالفت دې ته لاره هواروي. د جنګ عوامل ختمول پکار دي. د جنګ څخه ډېر عوامل لري، اصل کې باید خپل متخصصین یا باید هرې خوا ته کښېنول شي چې پر هغه باندې کار وکړي چې د اوږد مهال لپاره نور نسلونه چې راځي هغه د جنګ څخه لرې وساتل شي. یو اړخ یې دغه دی چې هغه باید په ژبه کې داسې اثار باید وي چې ستا د ټولنې د منځه څخه یې، ستا باندې د تېرې شوي د جګړې د قربانیانو څخه یې او د رښتیاګو قربانیان یې، او په دې کې د قهرمانسازۍ هڅه ونه شي. دا ډېره مهمه خبره ده. جنګ که جنګ یو بد شی دی، یو بده پدیده ده. ته که غواړې جنګ خلکو ته ور وپېژنې او په دې نیت باندې ورته ناست چې خلک بد ځینې یوسي، سبا یې ونه کړي، ته باید راولاړ شې د جنګ هغه اصلي څېره ور وښیې چې ډېره خطرناکه او وحشي ده، او هغه په هغه کومندان یې نشي څه بیانولی چې هغه هلته په دغه کې ناست دی، په کوټه کې ناست دی، کافي څښي او ایرکنډیشن ورته چالانه دی، سینه یې د مډالونو ډکه ده، د هغه ځای پر انټرنیټ د نن سبا د وسایلو مطابق پر انټرنیټ او پر موبایل پر دې باندې امرونه کوي، یا پارلمان یا رئیس جمهور د نن سبا په اصطلاح باندې صدر اعظم ده، بلکې هغه کونډه یې درته بیانولی شي چې یو زوی د میړه دغه شهادت له یو ډول قهرمانسازي ده، د مړي د قربانۍ څخه وروسته پیدا شو اولاد یې، او بیا چا نه کوله، بیا چا واده نه ورسره کوي، ځکه دا کونډه وه، یو خو کونډه وه او بل یې زوی درلودی یا اولاد درلودی، لور یې درلودله، او بل د داسې یو سړي و، مطلب په داسې یو ځای کې دا اوسېږي چې دا د عسکر معاینه ده، اخوا ته د بلې مفکورې سړی اوسېږي، بل کلی دی، هغه یې بدنامۍ سته د مرتد معاینه وې، یا دې خوا ته دا اوسېږي د بلې مفکورې خلک دي، دې خوا ته اوسېږي دا د هغه مخالف سړي مېرمنه ده، هغه مړ شوی دی په دا جګړه کې، د دې خوا خلک دې ته په بد نظر ګوري، په د دې د نظره دا د باغي معاینه ده. نو دا ښځه ولاړله، د
زندگی تباه شوله، راتلونکي اولاد یې که خدای یو معجزه کړې وه سم شي، که نه دا سړی طبیعي مسیر دا دی چې په دغه ټولنه کې غټېږي او خدایي ځوان ځینې جوړېږي. دا خبر چې زه څه به شي په دغه جګړې یو خام مواد د څخه جوړېږي. نو که د دې کیسې موږ راواخلو نور اړخونه خو بیا کوو، هغه باندې خو به کار روان وي، لکه مطلب په مکتبونو کې، لکه په پوهنتونونو کې، لکه مالي مرستې، داسې نور ډېر، او دغه اړخ هم باید ورسره دغه سي ورسره تقویه سي، هم باید په ټول سره روان سي، او زموږ لیکوال باید پر دې باندې غور وکړي، پر دې باندې عملي کار وکړي، د خپلو دغو ښځو ته ورسي دا کوچنی انسان راغټ کړي، دې ته ضربین کښېږدي، دا واوري او دا چاڼ کې تر فلټره وباسي او خپرې کړي، په پراخه پیمانه یې خپرې کړي، شرم پکښې کې ونه کړي، د ولسوالیو د ولایتونو د کلو د دغو دا راوباسي، دا خلک به خبر کړي چې تاسو د کارمان څه چې کارمان بولې، په ګوشته کې یو کارمان شهید شو، په پلانکي ځای کې پلانکی شهید شو، په پاچا تابوت پر اوږو یوړی، ورسه اوس نو د ده کونډې ته کښېنه چې د هغې اوس سال دی. ما ته یو وخت یو چا وویل ته په دغه ارګ کې یو چا ارګ سره شاوخوا کې کار کوه، په اصطلاح یو غټ سړی و، ما ته یې وویل موږ څنګه کولی شو چې دغه وهڅوو، د پوځیان وهڅوو چې مطلب د یو روحیه واخلي، انګېزه واخلي جنګ وکړي، څنګه وکړي، سړی باید څنګه هڅونکي ویډیوګانې. نو ما زما ډېر درد ورته راغی، دی مې در ځان تېر کړي، د ځان سره مې ډېره غوسه راغله چې مل دا څونه ماشوم دغه دي، څونه یو غولونکي ذهنیتونه دي، دا کوم یو غولونکي برنامې دي. ستا د ټولو غټه دغه دا دی یو غټه انګېزه ته چې دا ژوندي سرتېر کې ورکوې، هغه دا دی چې ته د مړه سرتېر یا ګوډ سرتېر د پاته ژوند خیال وساتې، هغه غم وخورې، هغه ټوله دا رقم ورځې لکه دی چې ژوندی و. دغه یې د ټولو مهمه خبره ده، هغه واورې، هغه ته کښېنې. نو خبره اوږده شوله، پر بلې خوا باندې ولاړه، خو په لنډو ټکو کې دا دی چې دا د زموږ تاسې په راتلونکو نسلونو کې د جګړې د ذهنیت د ختمولو د یوې ډېرې پراخې پروژې یوه ډېره مهمه برخه ده. بالکل. راسي د جګړې څخه بیرته د ژباړې خواته راسو، ځینې کسان څخه ما اورېدلي دي چې د فراز صاحب ژباړه چې دا هغه یو څه سخته ده یا یو څه سیمه ییز اصطلاحات او لغاتونه پکښې کارېږي. که څه هم په دې کتاب کې تاسو یو کار کړی دی چې هر داسې یو لغات چې راغلی دی، کلمه یا اصطلاح چې راغلی ده، هغه مو په فوټ نوټ کې تشریح کړې ده. دغه خبرې ستاسو څخه مشتې دي یا دا څومره مهم دي چې باید پام ورته وشي؟ دا کاش کې تاسو مطلب پوښتنه ځینې سړی وایي چې کوم کتاب مطلب کوم ځای وکړه، ځکه دا جزئیاتو دغو ته اړتیا لري. که مثلا یو څوک او دا دوه اړخه لري، اول اړخ دا دی چې دا یو ضمني دغه یادونه ده چې غواړم د دغه ځای څخه د خپلو لوستونکو ته ورسوم، چې که څوک غواړي چې مطلب د دې په اصطلاح د دې په نظر باندې ژباړن راتلونکي کې د دې نظرونو ته توجه وکړي، نو دوی باید راولاړ شي، د خپل دغه ځایونه ورته په ګوته کړي، خپل نظر پر ورکړي او ویلي کړي چې مطلب څنګه باید څه ووایي. بیا هغه کولی شي داسې عمومي یې وکړه مطلب دا شی خراب دی یا ټوله خراب دی یا ټوله سم دی یا دا ځای نه نیسي، دا ژباړن لیکوال شاعر دا نشي اصلاح کولی. دا یو ضمني یادونه شوه. بل ما چې څونه پرې دا اورېدلي دي، خود ماته رارسېدلي دي، فیسبوک کې زه فعال یم، ما ته خلک لیکي دا شان، خو د ډېرو چې ما سره چاڼ کړي دي، سره سنجولي مې دي، دغه موضوع ما ته تر یو ډېره حده پورې د کتاب د محتوا سره تړلې راته برېښېدلې ده. څه معنا ده؟ په دې معنا چې چا چې یو ډېر ساده سیده پلاټ والا ناول لکه د امیر عشیري ده، دا یې ویلي دي ډېر خوند یې پراخه دي، ویلي چې دا مې ډېر خوښ شو، دا په دې باندې مې سر خلاص شو، که سره د سر خلاصولو خبره یې نه ده کړې، بس د هرې لهجې سړي چې ویلي دي دته یې خوند وکړی. مګر که چا بېلا یې ویلي دي د پاتریک مودیانو ناول، فرانسوي لیکوال چې هغه ډېر دروند فلسفي دغه دی، اصطلاحات پلاټ دی، او یا مثلا مسخه ویلې ده یا دغه مسخه په اړه باندې البته ما د ځینو کسانو څخه دا شی اورېدلی. بله نو دوی ویلي دي چې ولا دا سخت زما سره نشو خلاص، مګر دا خو باید هغسې وي، دا سخت باید یې، زه دا نه وایم چې ځان ته صبریه نه ورکوم، اول باید دا زه واضح کړم، لوستونکي پر حق کې لوستونکي صحیح دي، زه ته هر لیکوال ژباړن شاعر هر څوک دی هغه په لوستونکو باندې دی، که لوستونکي نه یې د لوستونکو احترام پکار دی، د لوستونکو قدر پکار دی، که دی نه یې موږ تاسو نه یو. ته چې دا راډیو ته ناست یا تلویزیون ته ناست دا ته په اورېدونکو په لیدونکو
که د ایسته سي ستا دغه باید ستا د پروګرام او د برنامه باید ختمه سي. زه هم همداره کم یم، زه د دې قدر کوم، دوی په ما باندې ټوله ګران دي، خو زه صرف خپل نظر غواړم بیان کړم. اوس تورې اصطلاحات ژبه دا یو وسیله ده. که زه مثلا راولاړ شم هغه اصطلاحات چې زه د هغه ژبه هغه توري چې زه د امیر رشیدي د ترجمې لپاره کاروم هغه راواخلم د پاتریک مدیانو ناول په ترجمه کړم، دا به داسې معنا ولري زما په نظر باندې لکه چې یو پنډ کوټ مې د کندهار په 40 درجه ګرمۍ کې اغوستی، دا بیخي نه سره شاید ځکه راوځم دا خو اول ورځ خپله د ګرمۍ څخه کېدای شي بېسده سم به دا نه کېږي، دا هلته اصلا سر نه خوري. هغه ژبه هغه ډېره اسانه ژبه ده. پاتریک مودیانو د صحنه‌کشي انځورګري دا شان د دې د وس کار نه دی. زه مجبور یم، هغه یو کوچنی کتاب دی د امیر رشیدي د 300 مخ کتاب دی، ما د دغه کوچنی کتاب چې یو نیم سل یو شل مخه دی دا مې په مطلب د هغه په 3 چنده وخت کې ژباړلی ځکه خاطر باندې چې هغه فرق کوي، هغه ډېر سخت دی، هغه ته باید روحا نور نه نوځي، دا صرف الفاظو پاراګرافونه را ژباړي، ثانیې را ژباړي، لکه ورته ګورې چې لکه فلم ته هغه ته به څه هغه پر روح ته ننوتلی دی، هغه روح انځور کړی دی، هغه فلسفي اړخونه یې راخیستي دي د څانو د پیښو. د هغه دپاره زه باید دا ژبه ورته عیاره کړم، زه باید ورننوځم. نو طبعا به د پاتریک مودیانو بېلارې یا د کافکا مسخه او د امیر عشیري او ساده دا ناول او دغسې د جک لندن مطلب سپینداړي دا به فرق ولري. دا درې سره جلا جلا ژانرونه دي، جلا جلا ژانر یو دی، مطلب هغه لارې بېلې دي. یو ناول لیکنه داستان لیکنه، خو لارې، الفاظ، وسایل، صحنه کشي، انځورونه او پیغام د هسې بېلې هسې جلا دي. زه مجبور یم د ژباړن په توګه باندې که زه غواړم چې امانت وساتم، که زه غواړم چې سمه ترجمه کړم زما د تر وړتیا پورې، نو زه باید د هغه ژبې سره بېلې کړم، الفاظو کې باید فکر وکړم. داسې وختونه هم راغلي دي چې د پاتریک مودیانو پر یو پاراګراف باندې ما بسته یو ساعت دا تر ساعت زیات وخت تېر کړی دي چې لیکم یې خرابوم لیکم نه، دا کلمه خوند نه کوي دلته، دا دلته نه ښایي، دا دې نه ده، دا بیخي بل شی پکښې کې راځي. مطلب اتل او قهرمان دغه دواړې له د یو د بل په ځای باندې نشي کارېدلی، دا ځای نه راځي، قسم د یوه شخصیت لپاره کارېږي. نو او بل پاتې شوله سیمه ییز اصطلاحات، دا یوازې ما په دې کتاب کې دا کار نه دی کړی، بلکې ما په خپلو اکثرو کتابو کې دا کار کړی دی. ما ډېر ژر د نورو ولایتونو د پښتنو عکس العمل ویل دی چې دوی نه پوهېدله، د هغه څخه راوروسته مې لاندې په دغه کې په فوټنوټونو کې او حتی کله کله هلته ګستاخي مې کړې ده، قوس کې بغل ته ورسره لیکلي دي د دغه توري چې مطلب دا مانده دې څخه مې هدف دا دی چې دا کندهارۍ لهجه چې ده اصطلاحات بیخي د اصطلاحاتو څخه ډکه لهجه ده. موږ ډېر ښایسته اصطلاحات لرو، د دې پر ځای چې مطلب ته ووایې چې زه وبېرېدلم، زه وایم چې زما پیسې ورېږدېدلې، دا یو ډېره ښه اصطلاح ده. دا زه غواړم نور پښتانه هم په خبر، زه نه پوهېږم چې ولې ځینې ډېر عکس العمل ښیي، دا خو پښتو درته وایم، زه نه غواړم چې تا کندهارۍ لهجې ته راواړوم، تا دې ته وادار کړم چې ته کندهارۍ لهجه ووایې، نه، دا امکان نه لري، دا غیر طبیعي خبره ده، دا غیر طبیعي کار دی، او نه په دې باندې زما لهجه اسمان ته پورته شوه. زه غواړم خپل یو ښه اصطلاح، ښایسته اصطلاح تا ته د یو بدیل په توګه کښېږدم چې دغه یوه خبره دوه رقمه کېږي، ستا په سیمه کې به بله اصطلاح وي چې زه واورم ما ته به خوند راکړي، په دې شرط چې زه به پوه شم. هلته دې راته واضح کړي. نو که زه په پوه نه شم خو زه پښتون یم، هغه پاراګراف ته ګورم، د هغه پاراګراف څخه یې معنا اخلم. که یو څوک ووایي چې زما انګریزي زده ده، زه یو کتاب وایم وایي چې زه د الف څخه تر بې پورې 100% به پوهېږم، هغه درواغ وایي، ساده خبره درواغ وایي، امکان نه لري، ځکه درواغ وایي چې دا امکان نه لري. نو هغه لغاتونه چې راځي او دا هم نه ده صحیح چې راځي ډکشنري او دغه پر ګونې څوک پر ګور ځکه د مطالعې څخه وځي موضوع زنځیر هغه تسلسل ځینې خطا کېږي. یو څوک چې مطالعه باندې روږدي هغه د کانټکسټ څخه د دغه جملې د جوړښت څخه د موضوع څخه معنا د یو لغت خپل را باسي. که یو شی خوښ شي نو
په پسې کېږي چې ولا دغه اصطلاح دغه سوري آهنګ د هر لحاظ پر ما باندې ښه ولګېدی د دې معنا زه پیدا کوم پر ما باندې لس سوارې په پښتو کتابو کې د هغه پېښ شوي د نورو لهجو خلکو لیکلي دي. نو دا چې لوستونکي د دې څخه زما له خواهش دی چې دا چې دوی په دې باندې دا کار دی دا کار ته دې په دې سترګه نه ګوري چې زه د کندهاري لهجې ته راړول غواړم د خپله لهجه اسمان ته پورته کول غواړم، بلکې دا صرف د زما د لهجې چې پښتو ده او پښتو اصطلاح په پښتو الفاظو باندې ژ ډال ړ دا شان پکې کېږي نه فارسي ده نه عربي ده، هغه زه دې ته اجدامه صرف د یو بدیل په توګه ده بیرې پر دا باندې د پیسې رسېدو کې اصطلاح دا دواړه یو معنا لري. د یو چا څخه خار خوړل د یو چا څخه سترګې کول دا دواړه یو معنا د یو چا نو دا بس صرف یو بل بدیل دی ته اجدامه زه ما په سیمه کې دا څه دلته یو څه اجدام خلاص بس دا دونه ساده خبره ده. او که کوم ځای کې زه ډېر کوشش کوم چې په پټنوټو کې ولیکم که کوم ځای کې زما څخه هېرېږي هغه انساني غلطۍ د ما دې وکړي. بلکل ډېره مننه. لنډ راته ووایاست چې خپله د دغه کتاب په اړه باندې د جګړې ناښځینه څېره لوستل سوی دی، د لوستلو څخه تر دا مهاله پورې راضي یاست؟ د پلور څخه او خامخا فیډبیک هم در رسېدلی غبرګون څنګه دی؟ په دغه باندې په د پلور دغه څخه د دغه شمېرو څخه نه یم خبر چې څونه تللی دی څونه پاته دی او نه په دې باندې مې د کوشش هم نه دی کړی ځکه اقتصادي وضعیت دا شان وجدان ماته اجازه نه راکوي چې زه ووایم دا ګټه د پیسو خبرې دي سړی وایي څونه تللی دی. پلور څخه موږ دا مفهوم واخلو چې تر څومره کسانو رسېدلی دي، څونه کسانو پر رسېدلی دي، دا مهمه خبره ده. دا مطلب تا رانیوي 4-5 نفر نور ووایه دا یو نفر رانیوي 4-5 نفر مثال ووایه دغه مهمه ده نه. نو ما چې کتلي دي تر ډېرو ولایتو پورې رسېدلی دي، خلکو ویلي دي ځینې ځینو لیکنې پر کړي دي، کور ودان تبصرې پر کړي دي، خوښ شوي دي، متاثره کړي دي او دا لږ چې زه متاثره کړی یم زه ډاډه وم چې نور خلک به متاثره کوي. زه غواړم د خلکو څخه چې صرف خلاص یې کې شروع یې کې ورننوځي بیا د کتاب خپله نه پرېږدي. دا دوی ته وعده ورکوم چې لږ نه کیم د کتاب سره مینه ولري، د ویل یو شی وویلی چې یو متن وویلی چې لږ روان لا هم بیا نه پرېږدي ځکه ډېر ساده دی، ساده خاطرې دي، ساده د یو ډېره عالي ژبه په ډېر ساده انداز کې ویل شوې ده. عالي ډېر سختې صحنې و، ډېر سخت مسایل اروایي، ډېر سخت پیچلي مسایل په ډېر ساده او هنري انداز باندې راخیستي، متاثروونکي انداز باندې چې بیا لوستونکی نه پرېږدي. دا به چېرې چې موږ تاسې خپل ځان پکښې کوو نو په ځکه چې زما ستا په شاوخوا کې زما ستا ټوله شاوخوا د دغسې محرومو خلکو څخه ډکه ده، د داسې محرومو ښځو څخه ډکه ده، نو موږ تاسې خپل ځان په دې کې وینو. نو زه د فیډبک څخه راضي یم. ما چې کومه هیله درلودله ډېره پرې هغه رقم ده، دا ډېر ښه دی، دا ماته خوند راکوي، ما خوشحاله یم. دا ډېر ښه دی. د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې فراز صاحب راته ووایاست چې څه شته په تمه اوسو؟ ما هغه پیل کې مې هم درته وویل پاڅون صاحب چې ما هېڅ کتاب مخکې د مخکې نه پلان ورته درلودلی دی، نه مې په لیست کې نیولی دی او نه په خبر یم چې چی ترجمه کوم. نو په زه اوس نه پوهېږم زه به چی یعنې اوس که تر لاس لاندې کوم شی نه لرئ؟ هغه یو دغه دی، هغه یو دی په دغه کې د انقلاب لږ پیل څخه مخکې مې شروع کړی و، تر اوس بیا یو څه مې وکړي، ترجمایي مې واړوئ، بیا راڅخه پاتې شو دغه حالاتو بس فاصله باندې وکړي، بیا یو بله پېښه وشول. نو هغه تر اوسه پورې راڅخه پاته دی، خو هغه بیخي د دغه زما د دغه تر اوسه پورې ترجمه شوو اثار د نثر څخه بیخي یو جلا دغه یو جلا شعري او تفسیر دی. دغه لیکلی دی، د لیکوال نوم اوس یاسر قاضي په نامه باندې یو سکالر دی امریکایي، د لیکلی دی د 2020 کې چاپ شوی دی، د یوسف تفسیر ترجمه ده. یوازې تفسیر دی، تفسیر ګوټی دی، یوازې تفسیر نه دی بلکې د هغه څخه هغه کې پراته درسونه او عبرتونه هم دي، 50 درس یا عبرت چې په دا کیسه کې پټ دي هغه هم راخیستي دي. یعنې یو څه د تفسیرونو دا هم یو څه د روایتي تفسیر لیکنې دا موږ تاسو کې سره بلد دي چې څه متفاوت تفسیر دی. نو دا هم خپله دا ما اول واورېدی په ویډیو کې مې ولیدی، بیا د وویل چې هلته ما کتاب چاپ کړی دی، کتاب چې مې وکړ د خوشبختانه په سویډن کې هم و، بیا مې راوغوښتی، نو ترجمایي مې وراړولی دي، خو انشاءالله چې لږ دغه چم ورته برابر شي دا به انشاءالله خلاص شي. نو فراز صاحب ډېره زیاته مننه کور مودان چې وخت مو راکړ او پر کتاب د جګړې ناښځینه څېره باندې را سره وغږېدلاست
زما هیله به دا وي چې دا کتاب ډېر 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 ولوستل سي او تر ټولو ذهنونو، کورونو او تر ټولو سیمو پورې ورسیږي او تر څو د جګړې په اړه باندې ذهنیت کې هغه په عمومي ډول باندې یو تغیر رامنځته سي. کور مودان مننه. کور ودان او زموږ تاسو لیکوال واسیږي چې د خپلو خلکو ته ورسي، د خپلو خلکو ته ورسي او په خپله ژبه یې ولیکي.